علما نن جنازې ته نشي تللی، علما نن نکاح ته نشي تللی، علما نن مجلس ته نشي تللی. ویلې چې مولانا صاحب تو د یو غله سرپرستي وکړه، د یو ډکو سرپرستي دې وکړه، پی ډي ایم په نیت دې په غلې باندې کښلا که. نن د تو کارکون ته دا پته نه لګېږي چې آیا زه نره د جیو بوټو ووایم که شیر زنده باد که مریم نواز زنده باد. وننه د یو داسې سړی لیار نسی چا د پاکستان آخر خوا ده، د علما آخر خوا ده، د جناب محمد رسول الله احمد مجتبی تاجدار مدینه صلی الله علیه وسلم د هغه آخر خوا ده. ټولې دنیا ته د هغه آیډل د هغه خاصیت وښوي. بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا کمیږو ته وګوري په دا پوکه میاشت شي، په دا مغفرت میاشت شي، په داسې میاشتې شي کمیږ وګوري چې د پی ډي ایم کیم کرتوت دی دا د دغه میاشتې سره لایق نه دی. پی ډي ایم دا د ازل نه د پاکستان خلاف، د ریاست خلاف، د پاکستان د عوامو خلاف ورچک شوه ده. دغه یې ټیمه د پاکستان د عوامو خیرخواهي د هغې بلایي فکر نه ده کړه. نن که وګوره مطلب دا چې هغه خلک چې په ماضي شي دست گریبان وي او مطلب دا چې یو بل ته وی د خیر و د میر کنزل کول، نن هغه خلک د چا د پوره د خپل مفاد د پوره دا پی ډي ایم سره یو شو و د پاکستان عوام د لیډ کولو د پوره د بار دنیا ته د جاسوسي ورکولو د پوره په یو پړکي باندې پټ شل. حالانکه دا ډیره ناممکنه ده چې له و اړه په یو ځای خراب کوي، سپای وبلي په یو ځای خراب کوي، ملا و قاتل او اجرتي و ډکو په یو ځای جمع کېږي. یقینا دا ډیره داسې عجیبه غوندې منظر ده چې یو صاحب علم د پی ډي ایم مشر ځون ته څه ویي فتوی لګای او مطلب ده چې دی نن د غلې سردوري کوي و د غلې په ټولي شکشنې دا د څه خبرې نه خالي نه ده. دغه خلک همیشه د پاکستان د ریاست د پاکستان د عوامو حق تلفی کړي دي او د ریاست یې همیشه غداري کړي دي. او نن په دغه نقطه باندې د داسې سړي د خلاف کوي چې د ایک سړي د لوسه الحمدلله ثم الحمدلله چې سمره ورثة الانبیا دی آر یو عالم د د لوسه 10,000 روپۍ اعزازیه وخولې. د هغې نه بعد چې سمره ترسار دي، سمره کونډې دي، سمره ړندې دي، هغه د د لوسه د عمران خان د لوسه چې داسې د ریاست سره او د ریاست د خلک سره د ده یوه مینه وه، دغې باندې خورې وچولې د خپل مفاد دپاره او د امریکې سرپرستي حاصلولې دپاره پی ډي ایم دغه شی وکړو. او مطلب ده چې دی د اقتدار نه په داسې چالوال ربوسي. دغه عمران خان دا کارنامې دي چې سمره پاکستانی عوام دی چې شناختی کارت لري هغې دپاره صحت کارت جوړ کړو. دا یوه عظیمه کارنامه ده. هغه خلک چې د خپل علاج دپاره به در بدر شرېدل و چندې وې کولې، الحمدلله د هغ په جوب شي نن شناختي وي و هسپتال ته یې وړي و د 10 لاک و د 15 لاک و د 20 لاک علاج پکېږي. دا د دغه سړي کارنامې دي چې پی ډي ایم په ده باندې د یهودیونې فتوې ولګولې. نن که ته وګورې د تو موجوده وزیر اعظم نن ورځ باندې په دا 11 تاریخ باندې په ده باندې فرد جرم عاید کېږي او په دغه ورځ باندې دی د وزارت عظمه حلفه وخولي او دی مثل وزیر اعظم جوړېږي. دغه خلک همیشه د خزونه لیډ کړي دي او د پاکستان په تبعیه شي مین کردار پی ډي ایم ده. وننه د یو داسې سړي دی لیار نسی چا د پاکستان آخر خوا ده، د علما آخر خوا ده، د جناب محمد رسول الله احمد مجتبی تاجدار مدینه صلی الله علیه وسلم د هغه آخر خوا ده. ټولې دنیا ته د هغه آیډل د هغه خاصیت وښوي. او تاسو ته دا ښه پته ده چې میش تعلق د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګروپ سره ده. وزو په حیثیت ضلعي امیر د جمعیت علما اسلام میش د عمران سره په دغه شي مینه ده چې غل نه ده، ډاکو نه ده، ګڼکاپ نه ده. په دا تیر شوي دور شي داسې څه نشي په ده باندې ثابتوله چې په دغه ځای شي د یا زیاتای وکړو یا یې غلا وکړه یا یې مطلب ده چې فضل خرچي وکړه. و د هغې نه غټه خبره
چې د ده سره میر د زړه مینه په څه دو د جناب محمد رسول الله احمد مجتبی تاجدار مدینه صلی الله علیه وسلم د مکارم الاخلاق پرچار یې په هر مجلس شکړه ده و چې څنګه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې مینه و د ایک تعریفي نه کوي د هغې سره د میرز مینه دو د میرز د ګروپ مینه دو د میرز د مقتدیون مینه دو د میرز د عوام مینه دو میر د هغې مینې په سره د سره انشاءالله شانه بشانه ویلوړي پی ډي ایم چې کومه سوانح عمري دو خو په ګڼ ورځې 40-45 دن دیې ته ورکوي چې انشاءالله دیې بیا مطلب ده چې دست گریبان وي و عالمي دنیا یا او مطلب ده چې پاکستاني عوام وا په دغه شي باندې دغه بحث دا تکرار وکړي چې دغه ته د ایک مظلوم ازور ورلګېده چې چا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو د مکارم الاخلاق پرچاری کو و د ملک نه ریاست مدینه جوړوله د عمران خان ذکر و پارا گلی او پارا کوسا و د پی ډي ایم په اره جلسه شو ان شاء الله چې د عمران ذکر و د پی ډي ایم مشر دا به حیثیت یې کارکون دا مشوره ورکوي چې نن چې تو سرنګې په دا باندې سبقت حاصل کو په دا باندې فخر کوي به زه دا وایم چې د غلې د ډاکې د نواز شریف غوندې د غله سړی ملګري دې وکړه زردري غوندې اجرتي د قتل د ډاکو ملګري دې وکړله به زه دا وایم چې خودداره مطلب ده چې نره د علما خلک په منځ مه بدناموه به یې داسې الګ غوندې اعلان د شریعت وکړه چې مزید مطلب ده چې د علما د خلک په میونس د تک قبل شي د دغه ملګري په سر چې علما بس تکیم نقصان رسېدله ده یقینا چې اده بیانولې نه ده علما نن جنازې ته نشي تللی علما نن نکاح ته نشي تللی علما نن مجلس ته نشي تللی ویلې چې مولانا صاحب تو د یو غله سرپرستي وکړه د یو ډاکو سرپرستي دې وکړه پی ډي ایم په نیت دې په غلې باندې کښله که به زه دا وایم چې د غلې دوغونه جوړ کړه وزر نظر مطلب ده چې ته د شریعت اعلان وکړه چې د علما په خلک کې د تک قبل شي نن د تو کارکون ته دا پته نه لګېږي چې آیا زه نره د جیو بوټو وایم که شیر زنده باد که مریم نواز زنده باد مطلب ده چې کارکون د په شاشوپنج ده دا وضاحت د خپل سټیټس دا کلیر کا